داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وروستي او نازک پړاو ته په ورنږدې کېدو دي، خو ورسره جوخت افغان حکومت له دغه بهیره خپل ځان نه یوازې لرې بولي، بلکې په وار وار یې په دې اړه خپل تحفظات هم ښودلي دي. نو په داسې حالاتو کې د دغه مذاکراتو د بریالیتوب چانسونه څومره ډیر دي؟ دا او له دې سره جوخت نورې پوښتنې د پښتونخوا ملي پارټۍ له مشر محمود خان اڅکزي سره څېړو، او لومړۍ پوښتنه هم محمود خان صاحب له تاسو څخه چې تاسو د افغانستان د سولې دغه مذاکرات چې د طالبانو او ورسره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ترمنځ کېږي څومره کامیابه بولئ؟ په کار دا وه چې د سوویت یونین د وتلو بعد امریکا پاتې سوې وای او زموږ زخمی افغانستان را جوړ کړی وای. اوس بیا ډېر احتیاط اخري پړاو ته نه دي داخل شوي، بله خبره دا ده چې امن ته ټول جهان بالخصوص د افغانانو هر کور هر هیل هر خیل ښه راغلی وای. امن په څه معنا؟ امن به داسې نه وي. ګوره افغانستان ته موږ ته لر او بر افغان ته چې څه مشکلات پیښ شوي دي په تاریخ کې، جنګونه شوي دي، څوک راغلي دي په افغانستان نه وتلي دي، بیا موږ بایلات په مذاکراتو کې کړی دي. په دې امن کې به محترم خلیلزاد صاحب چې په خپله یو افغان دی او ډېر په دې شیانو ولد دی، ورسره دی دغه سیټیزن دی د امریکا، ډېر دې ته به پام کوي. دا مذاکرات تر هغو کېدلی نشي او ډېر دا خبره ډېرو خلکو کړې ده، خلیلزاد هم کړې ده، کرزي صاحب هم کړې ده، د افغانستان ټولو خلکو کړې ده چې بین الافغاني مذاکرات. دا صحیح ده. په اول نظر کې داسې معلومیږي لکه د طالبانو د امریکې منځ کې مذاکرات دي. دا به خامخا یو افغاني شکل ورکول غواړي. په دې کې به افغان حکومت په هر رنګه شکل کې چې په یو نه یو شکل کې به خامخا افغان حکومت په دې کې شاملېږي او بیا به په دې کې دا احتیاط کېږي. پښتونخوا ملي پارټۍ د پارټۍ په صفت او د پښتانه د افغان په صفت زموږ به دا د ټولو هغه ډلو سره چې په دې جنګ کې ښکېل دي، دا به مخواهش وي، دا به مطالبه وي چې دوی کم سې کم ټول به پر دا درو شیانو اتفاق کوي. یو دا چې افغانستان به مستقل آزاد وي، د افغانستان ارضي تمامیت به تضمین او د افغانستان کې به د افغانانو په خپله خوښه د افغانانو حکومت جوړیږي. دا په کار ده چې ټول ښکېل قوتونه ډېر واضح اعلان کړي او افغان ولس ته ووایي چې موږ د دې تضمین درکوو. یعنې ستاسو اوس دا ویره ده چې په دغه اوسنیو مذاکراتو کې دغه خبرې په پام کې نه دي نیول سوې، لکه تاسو چې ولې د افغانستان د خاورې بشپړتیا، ارضي تمامیت، افغانستان یو خپلواک هیواد خامخا به نیول سوي، خو موږ یې وخت چارې خبرو خلک وخت چارې بیا به ځنډمنه یې خبره. بله خبره دا ده دا ټول قوتونه لکه تاسو ذکر وکړ، ناټو پلانا یعنې سوویت یونین او د ده ملګري، امریکا او د ده ملګري، دا ټول به زموږ پوروړي دي، د افغانانو پوروړي دي. دوی به موږ د افغانستان را جوړوي، موږ ته به یو ملي اردو را جوړوي. اڅکزی صاحب لکه اوس دغه خبره چې تاسو وکړله، نړۍ دا مسؤلیت لري په تېره لکه تاسو ولې ملګري ملتونه، امریکا او اروپایي ټولنه یا خپل روس چې یو آزاد او خپلواک افغانستان او د هغه ملي اردو به ورجوړي. دا غږ لکه د محمود خان اڅکزي دی که د افغانستان ولس لخوا هم دغه غږ موږ چیرې واورو، یا د افغان دولت لخوا یا د افغانستان د ادارو لخوا هلته دغه غږ موږ بل چیرې نه دی څنګه بیا اورو؟ دغه دا په کار ده چې هر افغان ووایي دا زموږ حق دی، دا زموږ حق دی. 40 کاله د افغانستان خټه دومره خوندوره اخښل سوې ده. دا خبرې غلطې دي چې پښتون دی، ازبک دی، تاجک دی، پېشې دی، نورستاني دی، فلانی دی، هزاره دی. نه، ټول افغانان دي، د وطن سره مینه لري او آزاد مستقل افغانستان د 21مې صدۍ تقاضو مطابق غواړي. جهان پر دوی بد کړي دي، جهان د دوی د خپل جنگ دپاره د دوی مځکه میدان جنګ کړې ده. نو دوی د دې پوروړي دي چې افغانانو ته به سوورینټي ضمانت ورکوي او یو ملي اردو به ورجوړوي. یوه خبره ته پکار ده چې محترم خلیلزاد صاحب او هغه ملګري چې په دې مذاکراتو کې دي زیاته توجه به کوي. افغانستان ته اوس د جهان خطر نشته. جهان د افغانانو د خپل وطن سره د مینې اندازه ولګوله، د هغې دپاره د قربانۍ اندازه یې ورته ولګوله چې بالکل په جهان کې تر ننه نه دي سوي. البته خدای نخواسته د افغانانو
همسایګان چې دا غلطي بیان ونه کړي د دغه همسایګانو څخه هم یو ګارانټي پکار یعنی داسې ویره سته چې د ګاونډیان کېدای شي بیا افغانستان هغه د 90 لسیزې ته یوسي چې افغانستان ملي ادارې د افغانستان پوځ له منځه ولاړ داسې ویره تاسو وینئ موږ پکار دی چې دا زموږ د تاریخ یو ډېر خطرناک پړاو دی ډېر لوی جنگ شوی دی ډېر لوی قرباني شوې ده په لکاو انسانان معیوب شوي دي په لکاو انسانان وجل شوي دي لیکن جهان کې دا ثابته کړې ده بل خبره موږ پکار ده خلک پروپاګاندا کوي خلک زیاتوب کوي دا یو فکر جوړ کړی دی چې پښتون افغان دا دهشتګرد دی دا ترهګر دی دې خبرې ته پکار ده چې موږ ټول بیدار شو موږ تجویز وکړ د پښتونخوا ملي پارټي دا خبره خلکو نه واخیستله پکار ده چې موږ یو بینالمللي کانفرنس کړی وای هر چیرې شوی په دې کې موږ د تاریخ د کتابو په حواله ثابتو چې پښتون به حیثیت ملیت د افغان وطن جوړونکو او جوړولو پر مخ بیول محرکه قوت لکه تاسو دغه وړاندیز کوئ تاسو وایست چې یو بین المللي افغان یا پښتون افغان یو کانفرنس د وسی چې هغوی خپل ځان نړیوالې ټولنې ته سپین کړي دغسې یو مذاکرات خو په کابل کې کیدای شي یو جرګه خو کیدای شي کابل کې بیرنګ بل ولې اوس افغان بین المللي سټیزنشپ لري شهریت لري په استرالیا بر اعظم کې هم شته په افریقا کې هم شته په امریکا کې هم شته لاتین امریکا کې هم شته په یورپ کې هم شته هر چیرې شته په کار ده چې موږ کښېنو موږ وګړ جهان ته دا ووایو چې موږ انتهایی انسان دوست خلک یو موږ د آدم علیه السلام او حوا انا بچیانو ته د قدر په نظر ګورو موږ د هیڅ چا سره د رنګ پر بنیاد د دین پر بنیاد د شکل پر بنیاد د دود دستور پر بنیاد د هیڅ پر بنیاد چا سره کرکه نه کوو پر تا خپل وطن ګران دی پر ما ګران دی په دې کې به ګزاره سره کوو زما د وطن به عزت کوي ستا د وطن به عزت کوم ما ته ټول د غټ غټ جاسوسان چې کتابونه لیکلي دي موهنلال هندو دی چارلس میسن انګریز دی یو بود راهب پلانای دی یو چینی راهب پلانای دی دا په درزونونو جاسوسان په افغانستان کې ګرځېدلي دي په کلونو دوی ته د ډوډۍ د بسترې مسله نه ده پیښه شوې هیڅ چا د چا څه دا پوښتنه نه ده کړې چې د کوم مذهب یې به راغلی دی په جومات کې کښېنستلی زه مسافر یم افغان که هغه ازبک دی که تاجک دی که پښتون دی که هزاره دی که نورستانی دی که پشهی دی هر چا بهترین شپه ورکړې ده بهترین ډوډۍ ورکړې نو خبره دا ده موږ جهان ته دا وایو چې پر موږ خپل وطن ګران دی لکه پر دوی چې خپل وطنونه ګران دي پر افغانانو خپل وطن ګران دی اوس افغانان زخمی دي افغانانو ته دومره وخت لږ کومک ورسره وکړي دا ټول قوتونه ګر جهان وجنګېدي زموږ په وطن کې بیا دونه ظلم ناروا یې وکړي ناورین یې وکړي ټول بې روغ بې جوړې مخه یې وکړه ولاړ او موږ لا سره په ګولۍ سره نو اوس کله که فرضاً موږ داسې یو قیاس یې کوو او دوی بیا فرضاً نړیواله ټولنه افغانستان پرېږدي نو هغه لکه د بین السوان په وخت کې د ژنیو مذاکرات چې د جنیوا مذاکرات او هغه پس چې افغانستان یو موږ بیا وینو هغسې افغانستان ویره تاسو وینئ چې بیا به فرضاً که فرضاً نړیواله ټولنه لاس اخلي له افغانستانه دا خبرې خو منفي اړخونه مې مثبت اړخونه هم راځي خو موږ بیدار خلک یو موږ ولس جنګېدلي خلک دا ټول شکیل قوتونه که طالبان دي که نور څوک دي که ګډ خلک دي دا ټول دا وایي او دا ایمان دی او زه یې منم چې د ګردو دا دغه دی چې افغانستان پر دوی ګران دی نو چې افغانستان پر موږ ګران دی پر دوی ګران دی دا نقطه به اوله وي چې افغانستان به داسې یو بحران ته نه داخلیږي چې خدای مکه د هغې په نتیجه کې نور بحرانونه راشي چې دوه حیوانان بخښنه غواړم مثال غلط دی چې دوه حیوانان جنګ سره کوي مې خلک سره خلاص چې دوه چرګان سره اخته مې خلک خلاصوي 40 کاله موږ لګیا په ګولیو ظلمونو دا وخت موږ د دواړو خواو تقریبا 1.5 کسه د ورځې مري دا څنګه انسانان دي دا څنګه مسلمانان دي د قران کریم ګرځ خدای ادعا کوي دا وکي چې موږ مسلمانان یو الحمدلله موږ قران کریم ونو قران کریم دو آیتونه کې دا خبره کوي چې کله مسلمانانو دوی ډلې په جنگ سره اخته شوي تاسو سول لورسي منځ لورسي لکه تاسو د قوتونو خبره وکړه اڅکزی صاحب د افغانستان گاونډیان هم ډیر مهم دي لکه ایران دی پاکستان دی بیا ورسره چین دی شاته واړه هیوادونه دي تاجکستان او ترکمنستان او دغه هیوادونه هم دي نو د دغه هیوادونو رول به د راتلونکي افغانستان په امن کې څه وي او
د نړیوالې ټولنې خو تاسو اوس ذکر وکړئ د دغه ګاونډیانو باندې فرضاً اوس ګاونډیان ګور خبره خدا ده اوس جهان ډېر پرمخ تللی ته په چیکوسلاواکیا کې ناست یې زه په لندن کې ناست یم دا کې ناست یم ته ما وینې زه تا وینم نو دغه پرمختللي هېوادونه دغه یو کار کولی شي د اسمانه کتلی شي او باید چې په حکم ورته ووایي و ټولو ګاونډیانو ته نومونه یې مشهور هر څوک شي دي و ټولو ګاونډیانو ته باید چې په هدایت وویل شي که چې د افغانستان لیکه کراس کړه کور در خرابو د جنگ په معنا جنگ به نه کوي بیا نور خو تا یاد کړه دغه مسلمانان چین دی چین سره د افغانانو پخوانۍ دښمنۍ نشته دوی په کار دی چې موږ په امن کې رول ولوبوي هر یو لیکن رول په دې معنا نه چې دی راځي او خدای مکه کله یو ښکاروري سره وبخړي ته څوک نه پرېښودل کېږي